بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی زما ګران خواږه ملګرو اشفاق بانګش تاسو په خدمت کې حاضر دی او نوې ولاګ سره او تاسو نه ریکوست هم کوم خبرونه خاص په تاسو په تمل باندې هم لیدلی وی چې موږ خاص فوکس پاک افغان ریلیشن او پاکستان کې اندرونی چې کوم حالات روان دي په دې باندې هم لګ نظر اچوم خاص کر د تحریک انصاف او د اسټابلیشمنت ترمنځ معاملات او پاکستان کې اندرونی کمپوزیشن دی خو افغانستان چې کوم اوس الټا په پاکستان الزامات لګولې دي او بیا دې سره سره پاکستان کې چې کوم افغانان رونه دي او ته کوم مشکلات دي هغه مخته حل سره باسي په دې باندې هم یو سوچ فکر شوی دی په باندې خبرومه خو افغانستان لخوا خاص کر د ډرون الزام چې اوس ډرون الته کې لیدل شوی دی 13 ورځ او پروازونه کړي دي امریکای او غنه علاوه د دیش ولا الزام په پاکستان باندې نو دا ډېر اهم اپډیټس دي په دې باندې هم تاسو سره لکه خبره کوم او د تفصیل د سره شیر کوم چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړي دي خو دې سره سره تاسو نه درخواست پر ریکوست وکړو چې چینل سبسکرایب لازمي کړئ لایک سبسکرایب لازمي راکوي او ویډیو اخیره پرې وګورئ نو ډېر مننه یو کمنټس نامه آگاه کی اول برزو د ډرون په حواله سره چولې دا تازه معلومات دي او التنا چې کوم خلکو ولس مختلف منطقو کې ډرون لیدل شوی دی او ډرون کم پروازونه دي هغه بقاعده سفوټ جمع مطلب تصویرونه مسنو خو سړی سم موبایل دی هغه مخصلی شي دي او بیا بقاعده توګه د افغان حکومت په دې باندې ټویټس هم راغلي دي او په دې باندې خبره هم کړې ده او دغه الزام لګوي چې پاکستان چې کوم د خفیا اډې ورکړې دي منې تاسو په مخکې ورځو د پاکستان کې اندرونی هم دا خبرې اوچتې شوي په اسمبلی کې هم چېرې اډې ورکړې شوي دي نه دي ورکړې شوي په دې باندې تحریک انصاف خبره کړې وه چېرې تاسو په دې باندې وکړئ پاکستان حکومت لخوا دا ډینایډ کړی شوي وه چې اس قسمه داسې نه چې بیا 13 ورځ پریس کانفرنس کې ډي جی ایس پی آر پریس کانفرنس کې باقاعده توګه دغه باندې سوال وشو چې امریکا ته تاسو اډې ورکړي دي هغه دا خبره ډینای کړه چې بالکل موږ نه اډې ورکړي دي او نه ورکو ورته خو افغان حکومت اوس دغه الزام هم ولګولو چې پاکستان خفیه طریقې سره امریکا ته اډې ورکړي دي او دغه چې کوم اډې دي وجه نه دا ډرون د ځینه اوچت شوی دی او اوس ډرون پروازونه هم په افغانستان کې ولیدل شول دا خو تازه یو الزام دی چې راغله بل ورسره چې کوم بیانات دي هغه د دیش حواله سره دیش د شرګر چې کوم په افغانستان کې تاسو ګورو جمعات کې هم دماکه کوي په هر ځای کې دماکې روانې دي افغانستان کې هم ځای په ځای باندې دماکې کیږي او دغه په سر اخلي دیش والا نو دیش چې کوم الزام دی هغه په پاکستان باندې لګول شوی دی مخکې ورځو په لکه هغه کې وی په اشارو کې وی اوس ډایرکټ خبر وکړه چې پاکستان نه دغه راځي او پاکستاني سپورټ کوي او وجه دا ده چې پاکستاني الزام لګوي چې التنا ټي ټي پی چې کومه ده هغه پاکستان کې کاروایي کوي او د سپورټ کوي او دوی راولي هم دا څه ویډیو هم جاری کړي چې کوم کسان دلته نیول شوي دي هغه ډایرکټ الزام هم لګولې چې موږ ته التنا افغان حکومت رسۍ راکوي موږ دلته راولي هم او دغه شانتي کیسه نو دا اوس لفظي جنگ چې کوم دی افغانستان او پاکستان ترمنځ اسټابلیشمنت ترمنځ روان دی خو د دې چې کوم نقصانات دي هغه هم په ظاهره باندې تاسو ګورئ چې ولس ته هم رسي چې هغه کې د ویزې بندي دي یا ویزو تګ راتګ یا دلته نه ولس وباسل یا د نور چې کوم ټیشن جوړول نو دغه کیسې چې کومې دي سره تړلې شوي دي خو په دغه کې که تاسو ګورئ چې پاکستان اسټابلیشمنت اوس موږ لکه راځو د پاکستان احوال طرف ته چې د پاکستان اسټابلیشمنت دی وخت په خپل باندې په خپل کوم سیاسي چې هغه کوم کردار یا کوم لوبه هغه کې اوس گیر شوی دی پاسو شوی دی سخت گیر شوی دی خاص کر تحریک انصاف سره ډیر سخت گیر شوی دی او 9 مې چې کوم واقعیا وا اریو کالو شو خو 9 مې کوي هغه 9 مې کسانو چې کوم الزامانو هغه څوک لکه عالمینو وګورا چې 24 محکماتو کې اوس هغه وزیر اعلی دی څوک یې مینې دی څوک یې پی دی څوک منسٹر شو نو هغه کیسه وته ټوله الټا کا عوام ولس
طاقت باندې اوس پریشان دي چې اوس په اوس او د باندې بیانات هم ډېر سخت راځي چې اس قسمه مذاکرات په نکېږي او موږ به نومي ملزمانو ته سخته سزا بلکې لیډرانو ته ورکو خو عدالتي چې کومه کاروي په عدالتو باندې هم خبره راغلي ده چې عدالت ورته ریفر کوي دا ورکوي خو بهرحال دغه کیسې په خپل ځای باندې خو اندرونی پاکستان کې هم د اسټابلیشمنټ چې کوم پالیسیز وي بیا خاص کر خارجه پالیسي کې کومګه وګورو ایران سره نور سره خو افغانستان خبره کوو کو دي لپاره چې کوم پالیسیز وي هغه نقصانات چې کم دي هغه هم په زیاتېدل شروع شو موږ دا اوس په ګورو چې هر دنیا کې هر یو ملک اسټابلیشمنٹ پالیسیز میکرز وی پالیسی کې ډېر اهم کردار وی خاص کر فارن په معاملاتو باندې خو که دلته موږ وګورو چې دلته چې کوم صورتحال دی هغه الټا دو باندې راځي خاص کر د افغانستان په سچویشن باندې کوم وګورو چې کوم پالیسي جوړ کړي شي وي کوم دا افغان ریټرن پروګرام او دا واپسی پروګرام پکې هم تر اوسه پورې ناکامه کې د ښکاری چې ډېر زیات بلیمونه پې راځي ډېر الزام پې راځي نړیوالې ادارې هم ورباندې کوي او بل طرف ته دلته کې اولس کوم پاکستاني اولس پښتانه دي هغه هم په आवाज اوچتوي نو دا کیسه هم نه خرابه ده خو موجوده صورتحال کې لږ شان پرابلم دا ویزو دا نور مشکلات جوړ شوي دي خو یقینا دا یقین لري چې دا به ډېر زر حل کیږي یعنی دا سچویشن چې کوم دی داسې نشي پاتې کېدی او د لپاره هم ډېر لویه پریشاني خبره ده او بل د افغانستان سره چې کومه لفظي جګړه شروع شوې ده او په یو بل باندې بیانات چې کوم راځي د مینس کې به هم اوس ویل کېږي دا چې چین چې کوم دی هغه کردار ادا کولو ته راوتی دی او د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات او دغه شخړه راکوي چین ولې کوي چین صورتحال تاسو ته ښه پته ده چې چین خپل اکنومیک مسایل دي اکنومیک پرابلمز دي هغه پیسې ګټي هغه ترقي ورکوي ملک ته په شان خو نه دي هغه چې کوم دلته سیپیک دی هغه افغانستان سره هم کنټریکټ روان دی هغه وایي چې دا زون چې کوم روان شي بیا دلته نه تجارت عملی روان شي او چین مرکز چې کوم دی غټ مرکز جوړ شي اوس هم تاسو وګورئ چاینا ارزه کې مارکیټ دی نو اوس چاینا چې کوم دی په دې کې انوالو کیږي او سلا دی وکړي چې دغه کوم لفظي جنګونه دي یا دغه کوم مشخړه ده د پاکستان د افغانستان ترمنځ دا حل شي او سره د اولس ستونزې ورسره یو شمېر ګیري دي چې د کې ویزا پالیسی دا نور مشکلات دي چې هغه کې افغان خلک چې کوم دي هغه کېږي ورسره چې کوم اندروني معاملات دي هغه هم تاسو سره یو حکم یې سره پیش کا یقینا چې تاسو به باندې پوه شوي وي او مختلف خبرونه به هم ګورئ چې ملک څه روان دي خو دی وخت کې اسټابلیشمنټ یقینا چې لکشن پریشانه ښکار دی نو ویل کېږي چې زر به دغه مسلې حل شي نو بس دوره پورې ما تاسو لږ باندې د خپل آیډیا لږ هغه مې سره شیر کا نو انشاءالله نوې چې کوم تازه خبرونه راځي تاسو سره به شیر کوم او لایک سبسکرایب لازمي راکړئ ډېره مننه خوشحال او آباد اوسئ